سلامونه دوستانو. په دغه ورځو کې یوه بله حاده موضوع چې د افغانستان ټول مطبوعات یې په سر اخیستي دي چې هغه د افغانستان د دفاع د وزیر پر اهمیته سفر د روسیې هېواد ته، هلته د امنیتي کنفرانس کې ګډون بیان ورکول او د روسیې له هېواد سره د یو قرارداد په امضا کولو باندې چرخي. په دې کې مختلف سوالونه خلک راپورته کوي. څوک وایي دا طیارې راوړي، راکېټونه راغلو، څوک وایي دفاعي سیستم و رادار راغلو، او څوک وایي دا تنه یو د دې قرارداد شي دلته به ترمیمات کوي، د روسیې سلا به ترمیموي. دغه سوالونه دي. بیا یو تعداد کسان بیا چې هغه منفي تبلیغات کوي، هغه بیا وایي چې وروسته پیرازو په توجیه باندې شي دا نو افغانستان خو نور د روسیې په بلاک کې داخل شو، امریکا او انګلستان د خوا بدي. او یو تعداد کسان بیا دا سوال کوي چې د کفارو سره خو قرارداد کول دا څنګه حساب ده. دا ټول سوالونه دي چې د سوالونو ته باید موږ نن جواب وایو. اول دوستانو، د افغانستان د دفاع د وزیر سفر تصادفي نه و، دا ډېر سم پلانیزه شوی، له ډېره وخته د دې سفر د محتویاتو لپاره کار شوی و. له بله طرفه په روسیه کې د څو هېوادونو چې د 100 نه زیاتو هېوادونو د دفاع وزیران راټول شوي وو، امنیتي مسایلو باندې بحث کول. د افغانستان د دفاع وزیر هم نن حیث د افغانستان د دفاع د وزیر هلته لاړی او خپل بیان ورکړ، د دې لپاره تللی و. او د دې تر څنګ هغه مسایل چې مخکې له روسیې سره تفاهم ته پېرښودلي وو، چې روسیې هم څو ځلې ویلي وو چې افغانستان د تروریزم په وړاندې په مبارزه کې تنها پرې نه ښودل شي. په څو وارې وویل چې افغانستان د تجزیې سره جدا مخالفت یو، او هغه تهدیدات چې د افغانستان لپاره متوجه دي هغو ته متوجه وو، او د روسیې استخبارات په هغه باندې کاملا تسلط لري. نو د دا یې لازمه وبلل چې افغانستان له حکومت سره باید ملاتړ وشي، کومک وشي. نو په دې حساب باندې د افغانستان د حکومت سره یو قرارداد د نظامي امضا کړو. دا قرارداد 4 اړخ لري. ښه متوجه دې ته باید اوس دې کې نظامي تجهیزات دي. تجهیزاتو کې سلام، مهمات، وسایل دا ټول شامل دي. دفاعي سیستم فعالول دي، رادار، راکېټونه او ښکاري طیارې دا ټول شامل دي. روزنه د کادرونو تربیه کول او دغه تخنیک او سلا سره د کادرونو آشنا کېدل او هغوی ته معرفي کول او د هغوی مهارت پې لوړول. او تخنیکي همکاري بیا هغه ده چې هغه بیا په ترمیم خانه کې ده، هغه بیا په دې وسایطو په ترمیم او دغه عوارضو د رفع کولو په هکله باندې همکاري ده. او د په افغانستان کې هغه پخواني وسایطو سلاوي چې د شوروي اتحاد د وختو پاتې دي، د هغوی بعضې دغه د نواقص رفع کول دي او هغوی باید بېرته فعاله شي. نو دا ټول اړخونه لري. دا چې بیا څوک وایي چې د کفارو سره څنګه تاسې قرارداد کوئ، دا قرارداد د افغانستان د ملي ګټو په ساتلو سره د روسیې د هېواد سره د دې اصل په اساس باندې امضا شوی دی چې یو د بل په خاوره کې به مداخله نه کوو، یو د بل خاورې ته احترام لرو، حاکمیت ته به احترام لرو، استقلال ته به احترام لرو. دا کاملا یو تجارتي قرارداد ده. دا کېدلی شي دا له هر هېواد سره موږ وکولی شو، د روسیې سره هم کولی شو، د امریکا سره هم کولی شو، او له انګلستان سره هم کولی شو. افغانستان یو آزاد مستقل هېواد ده. هر چېرته چې د افغانستان دفاعي سیستم تقویه کېږي، کومک کېږي، هغه څخه کار اخلو. ولې د دې تر څنګ وزیر دفاع د افغانستان په هغه پروسه کې هم وویل، کله چې افغانستان ته راغی هم وویل، او د افغانستان سیاست هم همدا ده چې د افغانستان خاوره به د هیڅ هېواد په نفع باندې د بل هېواد په ضرر نه استعمالېږي. د افغانستان له خاورې څخه هېڅوک دا استفاده نشي کولی چې د افغانستان خاوره د خپلو نظامي اهدافو لپاره استعمال کړي، بلکې افغانستان خپل مستقل هېواد دی او په دې هېواد کې نور نیابتي جګړو لپاره هېڅ ځای نشته دی. هېڅوک دا حق نه لري چې خپلې نیابتي جګړې د افغانستان په خاوره کې او د افغانستان په ولسونو باندې دلته بیا پیاده کړي. موږ قرارداد کوو د مساوي حقوقو په حساب باندې کوو، پیسې به ورکوو، سلا به اخلو. منتها د دوی باور دا اعتماد احصلوو چې دوی دا باور وکړي چې دا سلاوي دا بې ځایه نه استعمالېږي، دا به د افغانستان په دفاع کې استعمالېږي. دا اطمینان د هغوی حاصل شي، نورې دا سلاوي موږ ترې اخلو. دا له هر چا څخه موږ اخیستلی شو. څوک بیا وایي چې دا نو بیا نو ولې د روسانو سره قرارداد کوي. دغه قرارداد له هغه قرارداد سره ډېر فرق لري، کوم چې دلته امریکایان موجود وو او هغوی به زما وزیر هم ټاکل،
زما والي به هم ټاکل، زما قومندان هم ټاکل او حتی په خپل سر باندې کړو هر چېرته یې چاپې اچولې، د افغانستان خلک یې نیول، وړلې، بندیانولې او حتی ګوانتینامو ته یې لېږل چې د افغانستان حکومت او عدلي سیستم به پرې خبر هم نه دا له هغې سره ډېر فرق لري. دا داسې ستراتیژیک قرارداد نه دی چې د افغانستان ټول اختیارات موږ روسیې ته ورکړي دي، بلکې دا داسې یو قرارداد دی چې د متساوي حقوقو په اساس باندې ولاړ یو قرارداد دی. څوک بیا وایي چې افغانستان اوس نو د روسیې په بلاک کې داخل شو، داسې هم نه ده. افغانستان متوازن فعال بهرنی سیاست لري، هم له روسیې سره په امنیتي چارو کې موږ قراردادونه کوو، د چین سره به په اقتصادي چارو کوو، د امریکا سره به په ډیپلوماتیکه ساحه کې کوو، سیاسي لحاظ به کوو، ځکه چې هغوی پرنفوذه هېواد دی، په نړۍ کې نفوذ لري، د هغې سیاسي نفوذ څخه به استفاده کوو، له اروپا سره به په تخنیکي همکاریو په حساب باندې کوو، له هر چا سره په خپله ساحه کې قراردادونه کوو. موږ چې له هر چا سره قرارداد کوو دا په دې معنا نه ده چې نور موږ د هغوی په بلاک کې یا د هغوی په دغه اقمارو کې داخلېږو، بلکې له هر چا سره د ملي منافعو د محور په اساس باندې قرارداد کوو. په دې کې د ټول دا شکونه وباسي چې موږ د هېڅ چا په اقمارو کې شامل نه یو، موږ مستقل افغانستان یو او د خپل هېواد د دفاعي سیستمونو د تقویې لپاره دا حق لرو چې خپل دفاعي سیستمونه څه له روسیې څخه وي، څه له چین څخه وي، که له انګلستان څخه وي، که له فرانسې څخه وي او یا له امریکا څخه وي، موږ یې تقویه کوو او د خپل هېواد د فضایي حریم او د خپل هېواد د ملي حاکمیت څخه د دفاع په لاره کې د هغې څخه استفاده کوو. دا زموږ حق دی او د حق نه استفاده کوو. نو هېڅ ډول تشویشونو ته ځای مه ورکوئ، بلکې د خپل هېواد په رهبري باندې او د وزارت دفاع د دغه قرارداد په امضا باندې دغه باور ولرئ چې دا د افغانستان په نفع ده او دا زموږ ستاسې فضایي حریم د ساتلو په لاره کې لوی قدم دی چې واخیستل شو. همدا ده چې په پاکستان کې پاکستاني واکداران ویښې تویوي او هلته یې دا پردي پال افغانان چې پاکستان سره ډېر نږدې دي هغوی هم ډېر وارخطا دي، هغوی هم د دې قرارداد په هکله باندې ډېر منفي تبلیغات کوي، ډېر رنګارنګ لباسونه راغوندي، په هر شکل شوي د دې قرارداد په ضد باندې تبلیغات کوي، ولې دوی په دې وپوهېږي چې د افغانستان خلک د خپل هېواد د منافعو په خاطر باندې قراردادونه کوي او د خپل هېواد منافع پېژني. نو که چېرې تاسې له ما سره دغه کې موافق یاستئ ما هغه سره بدرګه کړي، د ټولو هېوادوالو غوږ ته ورسوئ چې دا څه ډول قرارداد دی، په څه خاطر شوی دی او څه ګټې لري.